دی خو تاسو د انټرو ته ګورئ د داسې د پی کې ټي وي شان ته کوم انټرو چې داسې انټرو موږ څنګه جوړو یعنې داسې انټرو تاسو وینئ ګورئ دلته داسې انټرو چې کومه ده دا خپل یوټیوب چینل لپاره فیسبوک پیج لپاره بالکل داسې انټرو په څنګه طریقه جوړیږي او څنګه موږ داسې انټرو جوړو نو ټول طریقه ته ویډیو کې خیم ویډیو تر اخره پورې وګورئ ټول نه مخکې په دې هم ضرورت دی ټول نه مخکې دی بیک ګراوند ټمپلیټ لکه داسې یو ټمپلیټ به موږ کسټمایز کړو نو ټمپلیټ چې کوم دی دا ټمپلیټ یې ګورل تاسو سکرین ته دا خالي ټمپلیټ شو دین اخوا دوه پروسس دي یو موږ د لوګو جوړو او دویم د موږ کسټمایز کوو په دغه ټمپلیټ کې وی لګاو ټول مخکې موږ څه کوو زبل دراشم دا تاسو په ډیر اپلیکیشن کولای شئ خو تاسو ساده او اسانه طریقه خیم د تاسو کې په انشور باندې ګور زبل دراشم انشور به تاسو اوپن کوم ګور ما سره انشاټ اوپن شو او بس کوم زو په پلس باندې کلیک کوم دسه نیو پروجیکټ په اوپن کوم دسه نیو پروجیکټ می اوپن کو زبل تاسو کوم دلته به ټمپلیټ اوپن کوم د 5 سیکنډ ټمپلیټ ته د اوپن کوم ګور دسه ټمپلیټ به تاسو چرته میلاوي ټمپلیټ ټمپلیټ چې کوم ده دا اوس په خپل یوټیوب چینل باندې تاسو اپلوډ کوم آل تاسو راغستې شي او دا ویډیو تاسو په یوټیوب باندې ګورئ نو په ډسکرپشن کې به ډاونلوډ لینک پروت دی د ټمپلیټ تاسو دا نه ډاونلوډ کړئ بیا تاسو په انشاټ کې اوپن کړئ او په ویډیو په دې طریقه باندې به کسٹمایز کړئ ټول مخکې بیا سو کې د براشي ګورئ د سایز ته دلته دا کینواس چې لیکل دا کلیک کړئ دلته براشي کې د یوټیوب سایز کلیک کړئ دا یوټیوب دا بیا بدل ته کیسه نه ګورل ته کله دا سپین غاړي به کار دا څه کوي دا ولک د زوم کوي چې د پورا غټ شي ګور بدل نه سي دا بس د زوم کم ګوري مکمل ما سره زوم شو ګور ویډیوز پلی کوم ګوري دا چې ما سره ټمپلیټ راغی اوس به کوم دا بس کسٹمایز کوم دلته نورا او بس وکم سایز وشو اوس لاست خبره چې کوم دا فائنل خبر هغه بس کوم دې کې بس دلته کې لوګو یو کوم د خپل چینل څنګه به کوم سټیکر باندې کلیک کوم بیا ولته پلس سټیکر باندې کلیک وکم بیا وسو کوم دلته کې به راشم دلته پلس باندې کلیک وکم دلته ما سره چې کوم لوګو زما چینل هغه به زکولا وکم یې ما جوړ کړل د فولډر کې پرته نه ګورل دي اوس څه ته دا و چې د لوګو موږ څنګه جوړو لوګو مخکې جوړ کړل په دې باندې هم په یوټیوب کې ویډیو جوړ کړل دلته ګورئ تاسو بخکاری یوټیوب کې دا ویډیو هم تاسو کته شي داسې لوګو به څنګه جوړو هغه ویډیو دا هغه ویډیو هم تاسو ګورئ لوګو جوړ کړئ بیا یې پس دا ویډیو وګورئ ګورئ ته ما لوګو جوړ کړی د بدن سره دا چې کولا وکم دري دا ما سره چې ما چینل لوګو دا ګورئ سکرین مې دلته راخلاص شو او بس وکم زبل تراشم په دې کې بس دا بس پول کمه د سدونه به راولم د 5 سکند به زیاته اوس په دې کې څه کوم مګو دا چې کوم وګورئ چې تاسو غواړم دشي 10 په ځای ولاړ دا لوګو دا په ځای ولاړ د نسوان د دې سره دا چې ډایرکټ راځي شي ولته دشي ولګي دا وسه دا کوم پروسس چې دا موږ په کی فریم ټول باندې کوو کی ټول به څنګه یوز کوو هغه طریقه ته خیم ټول مخ راوړل دي چې د سنټر ته د سنټر ته می راوړل دیم د سو کی فریم اپلای کی ګورا سټ وراشي د ګوري اپشن د سوکاري کی فریم پلس د کی فریم اپلای کوم دا یو کی فریم نو 3 کی فریم پتا سي اپلای کوي اوس ګوره تر شم په یو کی فریم کې سم د ما سره دونه شي دونه د ما سره سٹارټ شو دونه غټ شو چې دې نه د انټرو سٹارټینګ به سیریز ته بسیل ته بلېږي نو ګوره ما یو کی فریم شو اوس دویم ګورم زه ګوره دلته کې اوس ګوره خاص وانه مچې داسې دلته کې په دې کې ما سره دویم کی فریم شو فائنل کی فریم د شت لوګو موږ ورل دي کله دا لوګو اوس مکمل ولېږي دا اوس ما دویم کی فریم شون ګوره سبا راشم په دویم کی فریم کې بدل اوس دي چې کومه چې په دویم کی فریم کې دا دونه راشي دونه داسې ګوره په دویم کی فریم کې بدل دونه شي او په دریم فائنل کې چلته ولېږي نو اوس ګوره د دریم کی فریم سلیکټ کوم داسې ګوره دریم کی فریم تاسو ګوره دره ما سره د دریم کی فریم دی ګوره ته بسل بیا داسې بسل بیا پلس ولګوم ګوره دی دلته مو بیا بل کی فریم ولګوم ګوره چې کوم نو په دویم کی فریم کې اوس ګوره د بسې کوم دلته بیک شم زما دویم کی فریم دی دلته داسې کوم چې دونه شي په دویم کی فریم کې اوس دریم کی فریم دی په دې کې مکمل چې ولګي داسې هغه ته مکمل داسې ولګي وړه داسې ځبه وړه کوم موبایل کوم ګوري اوس په څه چې کوم کدا سیټ نه راځي چې فریم تاسو لګ اخو دی هو کوي به پته ولګي چې دا سیټ چې سکور چې کوم دا ما سره فول سیټ را لګورې دلته کې اوس پلی کوم داسې ګورې سٹارټ نه حالت بالکل سیټ مکمل ولګي دا دغه دوه طریقې په یو په طریقه باندې تاسو دغه جوړ کړئ دا کوم لوګو چې دا او دغه کوم طریقه چې دا درې کې فریم به تاسو اپلای کړئ د انټرو سره مکمل ټوله جوړ شي نو امید لرم زموږ د ویډیو سره خوښ شي ویډیو خوښ شي ځان سره
لایک کړئ، ما خپل ملګرو سره شیر کړئ. ان شاء الله ملاقات وکړي په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان.